د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو که تاسو د نغمې خاپره نغمې ویډیو کتل غواړئ چې هغې اوس مهال غواړي چې هغه حفظ وکړي، قرآن پاک یاد کړي، قرآن پاک سره ډېره زیاته مینه ښودلې ده او توبه هم وباسي. یو تازه ترین ویډیو چې هغه موږ ته چا راولېږله تاسو سره به یې شریکوم، تاسو یې کتلی هم شئ چې دغه ویډیو کې نغمې خپلې خبرې کړي دي. نغمې پکې وایي چې زه د خپل خورۍ خواته راغلی یم او دته ډېر ښایسته قرآن پاک ورځي، زه د ده نه قرآن پاک یادول غواړم. دغه ویډیو یې ډېره زیاته وایرل هم ده، ډېره زیاته په سوشل میډیا باندې شیر شوې هم ده، خلک هم ورسره خپل نظرونه شریکوي او مبارکي ورته وایي. نو یقینا دا خبره ډیره زیاته د خوشحالۍ ده، د مبارکۍ خبره ده چې نغمه قرآن پاک اړخ ته توجه کوي، قرآن پاک یادوي، ځکه چې دوی په ټولنیزو رسنیو په سوشل میډیا باندې مشهور خلک دي. د دې خلکو خبرې هم ډیرو خلکو ته رسي. نو که داسې خلک د دین اسلام یا د قرآن پاک کوم تبلیغ یا ترویج کوي نو یقینا دا ډیره ښه خبره ده. موږ ورسره متفق یو او ډیره مننه ترې کوو چې دومره ښه قدم یې